افغان طالبان هم پاکستان پوځ ته مرتد وایي، دا چې ولې په ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې واکمن طالبان وایي چې د پاکستان مرتد پوځ بیا د ختیځ ولایت کونړ په سرکان ولسوالۍ باندې بریدونه کړي دي. پاکستانی طالبان د پاکستان پوځ ته مرتد وایي او دا لومړی ځل دی چې افغان طالبان یا د کونړ په سرکان ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت موظف منصوبین د پاکستان پوځ ته مرتد اصطلاح کاروي. د اسلامي شریعت د حکم په اساس د مرتد یعنی دین پرېښودونکی وژل جواز لري او د پاکستان د پوځ لپاره د دې اصطلاح کارول وروسته له هغه پیل شول چې هغوی د 2007 کال د جولای په میاشت کې د پلازمینې اسلام آباد په زړه کې په یوه جومات، لال مسجد او حفصه مدرسه باندې بمباري وکړه او د دینی علومو ګڼ شمېر نارینه او ښځینه طالبان یې ووژل. د پاکستان حکومتي مقاوماتو د وژل شوي دیني طالب علماو شمېر 4 زیات کړی و، خو ادهي فاونډیشن رئیس عبدالستر ادهي په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې د وژل شوي شمېر نارینه او ښځینه طالب علماو د ښځو لپاره 500 تابوتونه یوازې ادهي فاونډیشن چمتو کړي ول. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.